ګیلاني انګریزي جعلي پیران څوک دي؟ دا کورنۍ له کومه ځایه افغانستان ته راغلي او دلته کوم هدف لري؟ دا هر څه راسره په دې ویډیو کې وڅارئ. هدیه نیوز په یو راپور کې په افغانستان کې د ګیلاني کورنۍ تاریخ راسپړلی او د کورنۍ حقیقتونه او رازونه یې افشا کړي دي. د دوی په راپور کې راغلي دي ګیلاني اجیلان په ایران کې یو ولایت دی. یوه کورنۍ ډېره پخوا د ایران د ګیلان ولایت د ریزوان شهر ښار څخه انګلستان ته لاړه. د وخت په تېرېدلو سره د دې کورنۍ غړیو اسلام ترک او د کفر په لاره یې قدم کېښود. انګریزانو د دغې کورنۍ د مشر عبدالقادر ګیلاني په مرسته پلان جوړ کړ تر څو وکولی شي په افغانستان او سیمه کې د اسلام حقیقي بڼه ورک او یو ډول خرافاتي اسلام رایج کړي. انګریزانو د همدې ګیلاني کورنۍ په مرسته وکولی شوی تر څو د تصوف تر عنوان لاندې د پیر او مرید سلسله پیل او د افغانستان مسلمانان په خرافاتو اخته کړي. د عبدالقادر ګیلاني یو زوی سید احمد ګیلاني دی چې تاسې یې ډېر ښه پیژنئ. هغه کس چې د تصوف په بهانه اسلام بدنام او زرګونه افغانان ووژل. ګیلاني پیران ځانونه د محمد صلی الله علیه وسلم آل یا اولاد بولي. استغفر الله من ذلک. په انځور کې تاسې پیر سید احمد ګیلاني له خپلو دوو لورانو هره یوه فتانه ګیلاني او فاطمه ګیلاني چې په اسلامي لباس ملبسې نه دي وینئ. عجیبه دا ده چې د طالبانو اکثریت جنګیالي د همدې جعلي انګریزي ګیلاني پیرانو مریدان دي. د ګیلانیانو نور جاسوسان لکه سید اسحاق ګیلاني او نور اوس هم په کابل کې دي او اسلام ته د خرافاتو په مرسته ضرر رسوي. ګیلاني پیران په منافقت ځانونه مسلمانان معرفي کوي او لنګوټې او چادر په سر اچوي. په حقیقت کې دوی په اسلام باور نه لري. د یادونې وړ ده چې د عبدالقادر ګیلاني کورنۍ له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې له پراخ نفوذ څخه برخمنه ده او همیشه د افغانستان په سیاسي بهیر کې له پراخې ونډې څخه برخمنه ده.